السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ټول براتر روغ او جوړ سئ. زه مراجالدین شینوار یو ځل بیا له معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل له طرفه ستاسو په خدمت کې یم. په نن ویډیو کې به انشاءالله د واتساپ نوي اپډیټ په باره کې تاسو ته معلومات درکړم. خو د هر څه نه مخکې خورا درنښت او هیله درڅخه لرم که چېرې تاسو زما په چینل کې نوي یاست او تاسو تر اوسه هم معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل لازمي در سره سبسکرایب کړئ. موږ هر وخت د ښایسته ویډیوګانې په خپل یوټیوب چینل کې اپلوډ کوو. تاسو کولی شئ چې معراج خان ټیکنیکل په یوټیوب چینل کې د یوټیوب په باره کې همدارنګه فیسبوک په باره کې او نور سوشل نیټورکس دي د هر اپلیکیشن په باره کې تاسو معلومات ترلاسه کړئ. تاسو معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل تعقیب کړئ. نو راځو نن ویډیو د واتساپ نوي اپډیټ په باره کې. واتساپ نوی اپډیټ په ځان کې اضافه کړی دی چې کله موږ تاسو د یو چا میسیج اورو یا د یو چا میسیج اورو موږ تاسو سره یا زیاتې میسیج موږ تاسو ته شوي وي او موږ سره د وخت د زیات مصرف مخنیوي په خاطر باندې که موږ تاسو ډیر وخت نه لرو نو موږ کولی شو هغه میسیج په تیزۍ سره واورو. لکه مثلا زه غواړم چې دلته یو میسیج دی مثلا دا پلی کړم. ګورئ دا میسیج چې ما پلی کړ دلته تاسو وخت ورکولی شئ تر 2 دقیقو پورې یعنې تر ټولو تیز به دا رواني او په دې سره چې دی میسیج تاسې په تیزۍ سره اورېدلی شي. خبرې به سي په دقت ډول وي، خبرې به صرف لږې تیز وي، زر به ترسره کېږي. لکه یو کس تا ته میسیج وکړه تا سره وخت کم وي نو په دې سره باندې باندې کلیک کوئ تاسو سره به خبرې زر چې دی تکرارېږي. نو دا واتساپ نوی اپډیټ ډېر زیات خوندور دی. دا چې چا سره مثلا چا ته زیاتې میسیجې شي نو د هغې لپاره ډېر زیات ګټوره دی. نو دوستانو په دې هیله چې ویډیو مو راڅخه خوښ انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې به تاسو ته کومې پوښتنې لرئ تاسې خپلې پوښتنې کمنټ کړئ تر څو په هغې باندې موږ تاسو ته ویډیو جوړه کړو او په هماغه حساب سره. نو تر بیا مو ښې چارې الله مو مل شي.